توماس ایډیسن نوم به مو اورېدلی چا چې دا بلب جوړ کړی و. د ده باره کې راځي دا مشهوره ده چې 1000 ځله چې کوم دی ناکامه شوی و. یو کس ته تپوس وکړو چې ته خو 1000 ځله ته ناکامه شوی. هغه وایي چې نه، زه خو 1000 ځله نه یم ناکامه شوی، ما زر لارې داسې رسلي چې په هغې باندې بلب نه جوړېږي. زه کامیاب یم په دغه زرو لارو باندې بلب نه جوړېږي، او اول آخر هغه بلب جوړ کړو. نن موږ ته دا راګوره رڼا ده. د خدای دپاره پښتنو سانونو پیژنئ، ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي. مونږ چې ناکام شو مونږ ډسهرټ شو. نو چې څوک په کم کار کې ډسهرټ کیږي نه او بار بار یې کوي بار بار یې کوي، نو پوښه چې دا که هلک دی که جینۍ د دې پیشن په دې اکټیویټي او په دې کار کې دی. بعضې خلک داسې وي چې هغې د ناکامۍ اړو سوچ نه کوي، بار بار هغه شیز نه کېږي او بار بار یې کوي. توماس ایډیسن نوم به مو اورېدلی چا چې دا بلب جوړ کړی و. د ده باره کې راځي دا مشهوره ده چې 1000 ځله چې کوم دی ناکامه شوی و. یو کس ته تپوس وکړو چې ته خو 1000 ځله ته ناکامه شوی. هغه وایي چې نه، زه خو 1000 ځله نه یم ناکامه شوی، ما زر لارې داسې رسلي چې په هغې باندې بلب نه جوړېږي. زه کامیاب یم په دغه زرو لارو باندې بلب نه جوړېږي، او اول آخر هغه بلب جوړ کړو. نن موږ ته دا راګوره رڼا ده. نو د خلکو د ناکامۍ او یا د ځان د ناکامۍ فکر چې څوک نه کوي او هغه کار کوي، دا د پیشن دی. هر هغه کار چې د هغې باره کې ته ځان له سوچ کې او ځان سره خاندې لږ، ځان سره موسکي. بعضې خلک ځان سره موسکي کېږي، ځان سره خبرې کوي. نو چې د کم کار باره کې زه ګورې کار یادوم، زه بل څه نه یادوم، مثلا تاسو بل څه ذهن کې راشي چې د کم کار باره کې تاسو سوچ کوئ او ځان سره غلی غلی خاندې، او مور پلار ولیدی نو هغه وایي چې خدای دې پکې خیر وکړي، د هلکه د جینۍ خو خاندي څه چل خو دی. نو ته ورته وایي چې مور څه چل نشته دی، زه پیشنیټ یم، زه د خپل پیشن باره کې سوچ کوم. او داسې خلک بیا ځان سره خوشحاله وي، د خلکو نه ځان لوي خو ځان سره خوشحاله وي. او کو سوچ کوي نو د دغه یو څیز باره کې سوچ کوي کم کې چې دغه پیشن دی. وی اگر کرے تو تیرا تذکرہ کرے هر شخص، ورنہ پھر مجھ سے کوئی بات نہ کرے. نو هغه بیا داسې شي چې خبره اوري، صرف دغه یو خبره اوري، بیا د بل څیز خبره نه اوري. او چې کوم څیز باره کې ستاسو شوق وي، پیشن وي، نو تاسو هغې کې لرننګ ډېر زیات کوئ، ډېر ایکسټرا آرډینري لرننګ بس تاسو کېږي، ایفورټلیس لرننګ. د معاشرې نه هم لرننګ کوئ، د کتاب نه او هر ځای کې به تاسو د هغې نه لرننګ کوئ. نو پوه شئ چې په دغه اکټیویټي کې ستاسو څه دي، پیشن موجود دی. دا به ستاسو د ګس لاس کاري. بیا چې کوم کار کې ستاسو پیشن وي هغه به څه وي، ستاسو د ګس لاس کار وي. سید رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي یعنې دا ګران کار به تاسو څه شي، آسان شي. نو سید رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چا وی چې د عشق خبرې ګرانې دي، ګرانې خو مینو ته اسانې دي، او سو شو په عمر کو سپینګیری شو، لا هو حوصلې د رسا ځوانې دي. نو تاسو به د ټیم د قید و بند نه بالکل آزاد یې. تاسو باندې به ټیم داسې تېرېږي پته هم درته نه لګي، او شپه به تېره شوې وي، پته هم نه لګي، او ورځ به تېره شوې وي. د هغې ریزن سره چې تاسو به پیشنیټ یې د هغه څیز متعلقه، او چې کوم ځای کې پیشنیټ تاسو نه یې، نو تاسو به ګړی ته ګورئ چې یاره د چوټۍ ټایم شوی دی او که نه دی شوی، یاره جي چوټي شوې ده او که نه دی شوې. تاسو وګورئ چې خلک تللي دي که نه دي تللي، بیا به داسې کوو. او چې پیشنیټ یې په کوم کار کې، نو تاسو به د ټایم د باونډري نه آزاد یې. د خدای دپاره پښتنو سانونو پیژنئ، ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي.